آبادۍ تر عنوان لاندې هر خبر راته لومه ښکاري، هر خبر راته دروغ ښکاري، ځکه ذهناً همداسې اماده شوی یم، چمتو شوی یم چې تر څو زه په خپلو سترګو وګورم. د سروبي دغه ساحې ته راغلم، په حقیقت ډول باندې په زړه باندې خوشحال شولم. زړه مې یو رقم تسکین واخیستلو، یو رقم روح مې ورسره تازه شروع شو. ګویا افغانستان هم داسې سترې پروژې لري، هغسې د درواغو پلمې بهانې درواغ نه دي، اوس چې څه کتل کېږي هغه به رښتیا وي، څه چې ویل کېږي هغه به رښتیا وي. دغه برق به ډېر نیازونه د افغانانو سره پوره کړي، د سولرو برق به ډېر هغه مجبوریتونه د افغانانو سره حاصل کړي. پر دغه لویو سترو پروژو باندې له زړه خوشحالېږم، که د برق پروژې دي، که د اوبو پروژې دي، که د خوړلو څښلو د صنعت پروژې دي، که د زراعت پروژې دي. خو زما ته به اختر، ما ته به خوشحالي، ما ته به نوروز، یعنې دا څومره خوشحالي ورځ دا ټول چې دا ټوله کې یو ورځ به کومه ورځ راته وي چې دغه اوبه هم را معیار شي او پر دغه اوبو باندې هم بندونه جوړ شي او دا خپلې د افغانستان اوبه په داخل کې د افغانانو په طرز باندې وخوري. ډېر زیات خوشحال شوم. چا چې پکې کار کړی وي لاسونو باندې برکت شه، چا چې پکې قدم اخیستی وي په قدمونو برکت شه. په داسې لویو پروژو باندې له زړه خوشحالېږم. ډېره مننه.